دغه روژه په موږ او تاسو باندې او په امت مسلمه باندې د نبی علیه السلام مبارک په امت باندې کله فرض شوه؟ د دې فرضیت حکم کله راغی؟ او آیا دغه روژې په مخکې امتونو باندې فرض وي او که نه وي؟ او د دغه روژې مقصد څه دی؟ ګران کتونکو، دغه کم سوالات چې ما په دغه ویډیو کې وکړل، د دې سوالاتو جواب الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې په سورې بقره کې په آیت نمبر 183 کې فرمایلی دی. الله جل شانه مؤمنانو ته خطاب کوي چې اے مؤمنانو، ما په تاسو باندې د رمضان مبارک روژې فرض کړې، لکه څرنګه د ستاسو نه وړاندې ما په نور امتونو باندې، په نور مسلمانانو باندې روژې فرض کړې وي، او دې دپاره مې دغه روژې فرض کړې چې تاسو پرهیزګاره شئ. ګران کتونکو، مفسرین د دغه آیات لاندې لیکي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مکې معظمې نه مدینې منورې طرف ته هجرت وفرمایلو، او د هجرت چې کله دویم کال شروع شو او د شعبان میاشت شروع شوه، 19 شعبان باندې د روژې فرضیت حکم راغی. یعنی دا د هجرت دویم کال وو او شعبان میاشت او 19 شعبان وو چې الله جل شانه په نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې او د هغه په امت باندې روژې فرضیت حکم وفرمایلو. او الله جل شانه فرمایي چې دغه روژه ما په مخکې امتونو باندې فرض کړې وه. یعنی د آدم علیه السلام مبارک نه واخله تر عیسی علیه السلام مبارک پورې الله جل شانه په هر امت باندې په خپل انداز باندې روژې فرض کړې وي، او هغې دپاره خپلې طریقې خپل اندازونه وو. خو دا د امت مسلمه دپاره د نبي علیه السلام مبارک امت دپاره د فرضیت داسې حکم راغی چې پوره یو میاشت چې هغې ته رمضان مبارک ویلی شي. بیا الله جل شانه فرمایي په دغه آیات مبارک کې چې دې دپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ. انسان کله پرهیزګاره کیږي؟ دا یو اهمه فلسفه ده ګران کتونکو. یعنی یو انسان هله پرهیزګاره کیږي چې کله یو انسان ګناه پرېږدي، ګناه ترک کړي، هغې ته چې دی شا کړي. ګران کتونکو، ګناه په انسان باندې څوک کوي؟ د ګناه دپاره دوه اسباب موجود دي انسان سره. یو دا چې انسان سره شیطان وي، او بل دا چې انسان سره نفس دی. لکه څرنګه زموږ ستاسو مخې ته د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله د رمضان مبارک میاشت داخله شي، الله جل شانو تمام شیطانان په زنځیرونو باندې کلک وتړي. نو دغه یو سبب چې شیطان کوشش دا وي چې په انسان باندې ګناه وکړي، نو دغه شیطان خو الله جل شانو وتړي. هغې نه وروستو بیا په دغه رمضان مبارک کې خلک ګناهونه ولې کوي؟ هغې دپاره وجه او سبب دا ده چې دا د انسان نفس دی. لکه څرنګه ما تاسو ته ویل چې انسان باندې چې ګناه کولی شي، هغه دوه اشیا دي، دوه شیان دي. یو شیطان دی چې هغه په میاشت رمضان کې وتړل شي، بل نفس دی چې هغه په میاشت رمضان کې ته خپل په هغې باندې کنټرول راولي او هغه نفس به چې دی ذلیله کوي. محترمو کتونکو، په دغه روژې سره د انسان نفس دا کنټرول کیږي، په دې روژې سره د انسان نفس چې هغه ذلیله کیږي. لکه څرنګه علامه قاري صاحب فرمایي چې رمضان را میم ضاد الف نون، دغه چې دی د رمضان یعنی د رمض نه چې راوتلی دی او د هغې نه رامشتق شوی دی، او رمض چې دا سخت ګرمۍ ته ویلی شي، نو دغه روژه هم دا یو داسې ګرمي ده، داسې یو سخته ګرمي چې د انسان نفس هغه ځان سره وسوځوي. او کله چې د انسان نفس وسوځېږي، نو هغې نه وروستو چې کوم اشیا په دغه انسان باندې ګناه کوي، چې یو شیطان دی چې الله جل شانو په میاشت رمضان کې هغه تړلی دی، او بل د انسان نفس دی. نو چې کله یو انسان په صحیح طریقې سره د الله رضا دپاره په اولا طریقې سره روژه ونیسي، نو د انسان دغه نفس چې دا وسوځېږي، هغه چې دی ذلیل او خوار شي، نو بیا دغه انسان ګناه طرف ته چې رجحان نه کېږي، بیا دغه انسان ګناه طرف ته نه درومي. نو په دې وجه باندې چې کوم اسباب په تا باندې ګناه کوي چې شیطان او نفس دی، نو شیطان الریډي الله جل شانو په میاشت رمضان کې وتړي، او ستا نفس چې هغه په روژې سره چې دی هغه خوار او ذلیل شي، نو بیا دغه انسان ګناه طرف ته نه مایله کېږي، بیا دغه انسان ګناه نه کوي. نو چې کله انسان ګناه ونه کړي، نو دغه انسان پرهیزګار شي. نو ګران کتونکو، موږ او تاسو له پکار دي چې دغه روژې په صحیح طریقې سره موږ او تاسو ونیسو، الله رضا دپاره ونیسو، او موږ او تاسو کوشش دا وکړو چې په دغه روژو کې، په دغه میاشت رمضان کې موږ او تاسو ګناهونه ونه کړو، موږ او تاسو د ګناهونو نه ځان وساتو، او څومره نیکۍ چې موږ او تاسو په وس کې چې موږ او تاسو نیکۍ حاصلې کړو، که هغه د قرآن عظیم الشان تلاوت په ذریعې سره وي، که هغه په ذکر اذکار سره وي، که هغه په نوافلو سره وي، که هغه په ښې خبرو سره وي. ګران کتونکو، موږ او تاسو لري الله جل شانه په دغه واز باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.